مازدیګرو مازدیګرو پېښه ښکارېږي راځه هغې جلۍ ته او مور منګې نو منګې وي نه ورکوي نه یا قربان یو د آخره لنډې دمداوي کنا د هر سړي نو ثواب د خدای وکي مینای اوس به سلام امن او داستان واورئ بخشش سرا جناب دستگیر تا خوشاله دنا دالا پریدا په دکل کې یو تجارو او عجب باغ جوړ کړي حسندارو شبا مراد ارو رضی دا سرلے دکن تکننو د تجار د باغ ګلونه به خړنا رز د باغ ګلان وکلو لټو پټ وګ دني سود لوی پیر پکرامت بلو رضی تجار ویل باغاننو دا د چا مال خري د باغ ګلان بلو رضی باغان په ټوټه شو ناګهان داسې ورته ښکار شو که هر سلسله شریف د باغ د ګلو که هر څو سرله شریف د باغ د ګلو او سرله نږدې باغان کې ناست په جړلو لا تجار ته ورته تیر کا حقیقت ای بادارشت سیدلی کې کرامت تجار ویل دا زمری بوده چسپان او چور میږ د سرله مات کې دا زمان دا زمری فقیر شد سیرلی سره په زور خپا خپ شي دا سرله اوس مری دواړه نو سرله زور شد زمري مات که غاړه لا تجار ته ورته ویلي او حال
ای بادار سرلی ډک دل کمال چا ویل چې دا سرلی دی د لوی ځوان هغه غوث ثقلین دی پهلوان په رښتیا سره چې پیر محی الدین دی په قوت د دې خانې اسمان زمین دی بسم الله ګل کاریوال د دې دستګیر دی سر القد انبیا و جهانگیر دی په سامنے سره چې څوک ګاندیار سړی بشي کامیاب توبه مراد د خدای کارونه ټول د خیر دی بنده له ښایي چې پرې شکر وباسي ربا په ما چې غمات ګرنو دا یادوي اشنا پلوي وطنونه خبره لاړه ډنډوره شوه او جانانه خپل کار دې کوه خپل به کوه منو خبر مې کله او کله اخله د لیونتوب اواز مې نن سبا درځي خطابت بربه د مات شي زما اډوکي بېلتانه وچ کړي دینه دغم رباب دغم شهباز دی دغم کټی پکې دغم نارې وهینه ډېر تصور مې پکې وکوه دغه نمرم جانه او سالي نشته مینا یارانې ته مې زړه کېږي په څه خبره به اشنا تر سره شمه ولې